ښځه چې سړی کوي کور ته یو لور د چا راولي د بچي دپاره باید دې کې سوچ وکړي چې یاره د دې نسل چې کوم دی دا څنګه دی ټیک دی که نه دی آیا د جنۍ کې د کور کې چې کوم دی دینداري شته دی که نشته دی ښځه چې چاله کې یا خپل ځان له یو سړی ښځه کوي نو څو کارونه دي وکړي یو ده لحسبها د حسب د وجې نه چې دا اوچت خاندان وي لجمالها د حسن د هغې د وجې نه چې ښسته وي ډېر کله ته مونږ ښایست ته وایو یا بس سپین پوټه کوي که نه دغې ته مونږ ښایست وایو هلکه د الله بنده او دغې مور ته هم دا وایم چې دی د الله بندي دومره سوچ نه کوې نن سبا هایبریډ زمانه ده پوډرې به ځان لګولي 2 کیلو 3 کیلو دړی ته چې هغه وینې نو ته ښایست پېژنې نو کور ته داسې باخوړ راولي چې بیا دام ته تنګ وي بچی هم ته تنګي بس ټوله ورځ اختلاف جنګ جګړه د خواښې سره جنګ د خاوند سره جنګ اندرور سره جنګ بس دا بیا هغه د کور دپاره ترېشل راولي که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فاظفر بذات الدین بچی ته ښځه کې یا لور چې کوم د یو چا ته ورکې دین غوره که دینداري په هغې کې نیکه وي دین په دې کې عملي نو دغسې جنۍ کور ته راوله دغسې هلک ته خپله لور ورکه خپل خور ورکه داسې مه کوه پیسې دی او لندن دی او فرانس دی او انډیا ده او دا دی او هغه نه چې په دې نیت دې ورکړه که نه بیا دې کور روانېږي د مالدارۍ په نیت دې ورکړه که نه بیا د پسې سبا ملنډې وي